کالج والا تو تبا استا د چا بنگړي په لاس دي د چا غاړګي په لاس ده د چا کړه په لاس ده د چا تور سپنسي په لاس دي څک صد خیر خو به مقصد او غرض لري په خدای قسم چې زسته کیسه د توکم بیا به وځاړي ژوند برابر کی ژوند کړه و غرزوا فیسبوک څو خبر لري دا نمبرونه میټاو کا دا غاړګي و غرزوا دا تور سپنسي چې تا دا و غرزوا ستا یو ورځ معلومه ده چې ستا واده به ستا پلار درکې الته بیا مشتا منو چې تا څو تور وونه ټیکسلو او کته په بل چا پسې کور والا دي په پیر پسې ولا پیر نه دي پیرانو په نوم جهان تباہ او برباد کړه بل زبره توای دلته یو پیر دی دا سرش دی باندې نو یو شته ور لاغي او تعویز ماویز شي پکړی تعویز ماویز چې په وکې نو بیا دې شجي تعویز وسو خیر دا مطلقه و طلاق سوی و مېړه طلاق کړو نو پران بشو ولا نو خیر تعویز ماویز چې وکې نو بیا څورج بعد پیر څه میسجاو لرا شو زموږ خدا تبعید اوس په خوا به کارت راتلی نو به تا کور ته ویوړي وروره خپل موبایل کور والا و لوډ ورشي چې موبایل به مطلب کارت به لوډ کې ټیک شو اوس وې دې لوډ هر چاله چې ورلې د خپل ماینه نمبر ورکړ ورته دی لږ پیسې راوسته په ارشي کې د انګريزانو غرض ستا سر نه پختی چې اسانه راوسته اسانه نه دراوسته لستا د کور والا نمبر پیدا کړي ستا د کور والا نمبر ورسره دکاندار لره ورسره څو نمبرونه وایي ټیک شو نو پیر چې میسج لرا کړی ولته ما سره واده وکړ ولزما سره واده وکړ اخر بیا ما څه نشي مالدار پیرو ولو دا پیر مالدار ایک نمبر ظالم پیر دی دون شجی ورته ناشتي دي یو شجو لراله غو تعویز ماویز مسله او تعویز چې بیا ور کړی دي نو بیا دیو مسله ور شوولې چې ما د پلانې کار راوک مطلب یو مسله به ور شوولې چې ما د پلانې کار وس پیر ورته ویلو ول په یو شرط باندې ستا کار کیږي داس څونې دي نه داس چې راځي خاص ته بوده د ملا د دیالا خو نه د ملا فاضل مظلوم ډریور دی یا غټ کمانډر دی دینو د جهان سر جناکار ټیک سولو داس څونې دي نو اسلام ګټه دي چې ویني انتظار کسان است بده ته چې مولوی صاحب تل منظر دینه ګوره چې کو سلام لري کنه لري نو هغه چې ته ویلو ول زبز ما کښنیام بچان د پلار کرا واستوم ګوره کسما پر خبره ارچا خندل قسم په خدای پر دا مخ خدای موبایل کش کما دا زکه په نظر تکوم دا غپ نه ده دا ستاد خور د مور د بچاو خبره درته کوم دا کتاب پر داغه ځای ورزو بیا د سوزم د ګپ په نت باندې چې ار سره کده ګپ په نت چې نستای د حدیث دا کتاب دې شرح الله کې دا ویني غپ په نصر کوو مجلس نه دی دا خو څه ډرامه نه ده خبره په غور واوره د زړه یې واوره د زړه کته د بل چا پر خوند خو نه بده د خپل خور د پیات کې کتاب بیا یو خدا نه خواسته پیښ راځي دور ته ویلې ولدا زب کور والا د پلار کرا واسطه ومه تز ما سره د لیش با وکا ستا کار بوس هیڅولو څنګه سو پیران خو د معلومیږي پیران الله استغفر الله ابروز کورس ټلیفون نه لراله وي څه شي راغلی دی څه پر راغلی و د لیر ځای په تاسو ته وزل راغلی دي څومره کله تاسو کول هغه یا چې ناس د استعلام داش په خیال اخی پلانای هغه صاحب موري نور الدین هغه دا مرتاح تاسو الکه دا د لګي مال ما نه در کړی دا ما کله کول کور ولا ته مال دا ما ورڅ کړی دا ولني خدای د شي راغلی دي بیا مې بل پیر ورشه مال هغه ورڅ شدي څه سات په جم کې سي او تعویز هم دروږي په زور تعویز هم باندې تاسو ما کور څنګه پیدا کړئ موبایل باندې کزې چمنه نو تاسو ما کور څنګه پیدا کړئ چې ترای تاسو ما کور څنګه پیدا کړئ ولا اسما په زور مقتدیانه کې و 200 کسان تاسو ما کور لیکن تا پیدا کړئ نو شجر پیران راو ګرځي سید خپل الحمدلله پرواز کني پیران قدر معلومیږي الله دې جهنميان کې اسلام دې بدنامه